وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. او نشته دی هیڅ یو پمځکه کې خوځنده دابه او نه هیڅ مرغه چې په خپل دواړې وزرینې الوزي مگر دوی د توسې په شان امتی نه دي میش په کتاب کې هیڅ شی نه دی پریشي بیا به دوی د خپل رب په طرف ورجمع کولی شي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هغه کسان چې زموږ د آیاتونو تکذیب کړی دی دوی کوڼه او ګونګیان دي په تیارې کې دي چاته چې الله تعالی وغواړي هغه ګمراه کوي او چاته چې وغواړي هغه په نیغه سیده لار روانوي.